السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، نن موږ درته د لیک او لوست اسانه زده کړې 5مه موضوع د ټي توري کې راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. ټې ټې ټولګی ټولګی. زه په دویم ټولګي کې یم. زه په دویم ټولګي کې یم. زموږ ټولګی توره تخته لري. زموږ ټولګی توره تخته لري. په ما خپل ټولګیوال ګران دي. په ما خپل ټولګیوال ګران دي. زه له ټولګیوالو سره مرسته کوم. زه له ټولګیوالو سره مرسته کوم. د ښوونځي استاد په تباشیر لیکل کوي. د ښوونځي استاد په تباشیر لیکل کوي. په ځینو ښوونځیو کې د تورو تختو پر ځای سپینې پلاستیکي تختې وي چې په مارکر پرې لیکل کیږي. په ځینو ښوونځیو کې د تورو تختو پر ځای سپینې پلاستیکي تختې وي چې په مارکر پرې لیکل کیږي. ګرانو زده کوونکو، اوس په دې متن کې چې کوم لغاتونه سخت وو هغه به درته وژباړو. لغات معنا. لغات معنا. ټولګیوال همصنفیان. ټولګیوال همصنفیان. مرسته کمک مدد. مرسته کمک مدد. کورنۍ دنده. کورنۍ دنده. د ټې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د ټې توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دلته ما درته 4 لغاتونه یا کلمې راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو په خپله جوړې کئ یا به یې د تورو په شکل ولیکئ. ټال کلمه یا لغات چې کله موږ د تورو په شکل لیکو نو دا د 3 تورو څخه جوړ سوی ده. ت، الف، لام. دا 3 واړه چې کله سره یوځای کړو بیرته به خپل لومړی لغات په لاس راکړي. ټال. ټال چې کله موږ د تورو په شکل لیکو نو څنګه به موږ د تورو په شکل لیکو؟ لومړی به ټ ولیکو، بیا الف، بیا لام. نورې 3 کلمې ټولنه، ټیټ، ټوکر. ټولنه، ټیټ، ټوکر. دا به تاسو په خپلو کورونو کې د تورو په شکل ولیکئ. دوهمه برخه د ټې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د ټې توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، دلته ما درته 4 کلمې د تورو په شکل راوړي دي. تاسو به یې د لغات یا کلمې په بڼه ولیکئ. لومړی کلمه به زه درته جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو خپله جوړې کړئ. ټ، ی، بعضې خلک یا ورته وایي، نون او ګاف. داسې کله موږ سره یو ځای کړو ټینګ ترې جوړیږي. ټ، ی، نون، ګاف. داسې کله موږ سره یو ځای کړو ټینګ ترې جوړیږي. نور غین ټ، خ ټ، کاف ی، الف لام واو، کاف الف ټ. دغه 3 کلمې د تورو په شکل لیکل سوي دي. دا به تاسو سره یو ځای کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ درته د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې د ټولګي موضوع راوړې وه. لومړی مو درته د متن هره جمله 2 ځلې تشریح کړه. بیا مو ورپسې هغه لغاتونه چې په متن کې سخت وو هغه مو درته وژباړل. ورپسې مو درته 4 کلمې یا لغاتونه راوړي وو. لومړی ما درته د تورو په شکل ولیکه، نور مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. او دوهمه برخه کې مو درته توري راوړي وو. لومړی لغات یا کلمه ما درته جوړ کړه، نورې 3 کلمې به د تورو څخه تاسې جوړې کړئ. ګرانو زده کوونکو، یاد متن تاسو په خپلو کورونو کې ځان سره 10 ځله تکرار کړئ چې په اسانۍ سره وکولای شئ لیک او لوست زده کړئ.